مخکې له دې نه چې په نننۍ ټریننګ پیل وکړو د چینایي دودیز درملنې په اړه اجازه راکړئ چې د دروند ډاکټر صاحب قدرمن ډاکټر صاحب شمس الرحمن یوسفزي نه نړۍ مننه وکړم. همدارنګه له تاسې ټولو د فزیوتراپي ډاکټر صاحبانو څخه چې ماته مو دا ویاړ راوبخښه چې نن زه ستاسو په وړاندې ودرېږم او د چینایي دودیز درملنې په اړه یو څه تاسو ته ووایم. زما نوم چې دی لونګ دی او یوسفزی مې تخلص دی. زه خپله د داخلي متخصص یم او همدارنګه په اکوپنکچر کې مې هم تخصص کړی دی په دې دواړو بخشونو کې. ما خپلې لومړنۍ منځنۍ او همدارنګه لیسه مې په کونړ ننګرهار او همدارنګه پښتونخوا کې ویلې ده او بیا مې لوړې زده کړې د ننګرهار طب پوهنځي کې او همدارنګه د هرات د طب د پوهنځي څخه فارغ شوی یم. تر 2002 کال پورې مې په عاجل ابن سینا روغتون کې کار کړی دی داخلي په سرویس کې او بیا د هغې نه 2002 کال کې د نومبر په میاشت کې بیا زه جرمني ته کډوال شوم او هلته مې چې دی خپلې زده کړې پای کړې. 3 کاله مې هلته د ژبې مختلف کورسونه وویل چون ژبه هلته ډېره زیاته مهمه ده د نور تعلیم لپاره. بیا بعد د هغې نه چې دی په 2007 کال کې ما د یو میلمه ډاکټر په توګه باندې په یو روغتون کې کار شروع کړ تقریبا 2 کاله دې په خاطر چې زه ژبه صحیح یاده کړم او د هغه ځای اصطلاحات صحیح زده کړم تر څو پورې چې بیا په ډاکټرۍ کې وړاندې ولاړ شم. بیا بعد د هغې نه په 2009 کال کې ما یو امتحان ورکړ. هغې هلته یو امتحان اخلي چې په 4 مختلفو مضمونونو کې چې داخله جراحي فارماکولوژي او راډیولوژي کې بیا هغه امتحان مې ورکړ په هغې کې کامیاب شوم. بعد د هغې نه مې بیا په یو روغتون کې کار شروع کړو. بیا مې 15 کاله په مختلفو روغتونونو کې کار وکړ او په 2014 کال کې مې بیا چې دی تخصص وکړ. هلته چې دی د تخصص دپاره شرط دا دی چې باید په یو روغتون کې که په داخله کې څوک تخصص کوي 15 کاله باید کار وکړي او که بیا عمومي داخله کې کوي نو 3 کاله باید روغتون کې کار وکړي او 2 کاله باید یو چېرته یو معاینه خانه کې. خو هلته چون دغه د معاینه خانو سیستم د دې ځای سره ډېر بدل دی نو په هغې کې چې دی باید کار وکړي. نو په 2014 کال کې ما په داخله کې تخصص وکړ او په 2015 کال کې ما بیا خپل شخصي کتنځای یا معاینه خانه خلاصه کړله او تر اوسه پورې چې دی په هغې کې کار کوم. ډېری به ما نه ناروغانو پوښتنه کوله زما په شخصي کتنځي کې چې تاسې چینایي درملنه یا اکوپنکچر کولی شئ که نه شئ کولی. نو بیا بالاخره زه دې ته مجبور شوم چې یعنې د دې اکاډمي ووایم د دې فلسفه د دې چینایي درملنې دغه فلسفه په المان یا اروپایي هېوادونو کې داسې ده چې په 19مه پېړۍ کې یو هالنډی ډاکټر چین ته ولاړ او هلته یې په دې باندې یو کتاب ولیکو. البته د ډېرې نیمګړتیاوو سره دا کتاب مخ و خو بیا هم چې کله بېرته هالنډ ته راغی نو بیا په اروپا کې چې دی دا درملنه رواج شوله. اوس چې دی په اروپا کې د دې دپاره یو 2 کلنه اکاډمي لري او د هغې نه خلک یو سند اخلي او بالاخره بیا اجازه لري چې په خپل پراکسیس یا خپل کلینیک کې یا خپله معاینه خانه یا معاینه خونه شخصي کتنځي کې کولی شي چې دا درملنه وکړي. نو ما په 2021 کال کې د دې سند واخیستی یعنې په دې کې یو اضافي تخصص وکړ او بیا په خپل کتنځي کې چې دی پیل کړه. دا درملنه د هغه اکیوټ دردونو دپاره نه ده. یعنې په دې باید تاسې باید پوه شئ چې یو سړی د خېټې درد لري یا مثال د ملا درد لري او دا ورته پیدا شوی په لږ وخت کې نو د هغې دپاره چې دی دا نه ده. هغه خلکو دپاره چې یعنې هغه یو کرانیک دردونه لري یعنې دوامدار دردونه لري زاړه خلک چې هډوکي خوړل شوي مفصلونه یې خوړل شوي د هغې دپاره ډېره مناسبه درملنه ده. تقریبا تر 80% پورې 15% پورې ورسره ناروغان جواب وایي. ما په خپله ماوله کې په دې باندې باور نه درلودو خو چې کله مې په خپل کتنځي کې پیل کړله نو بیا زه په دې پوه شوم چې ډېره ښه نتیجه لري. دا چې دی دا درملنه په خپله یعنې د دردونو دپاره د موږ وویل همدارنګه د تشنج یا د شخوالي چې ستاسې دا ډېره صحیح دنده هم ده چې هغه ناروغان چې په اپوپلیکس باندې اخته وي او هغه یو طرفه فلجي یا لاس یا پښې شخه وي نو بیا تاسې کولی شئ چې د دې ستنو په واسطه باندې دا هم دغه شخوالی د منځه یوسئ. همدارنګه دا چې دی د عصبي او روحي ناروغیو دپاره یوه ښه درملنه ده او همداسې نور. په دغه کتاب کې ما ډېرې ناروغۍ لیکلي دي تاسې کولی شئ چې بیا دا وګورئ او په عملي ډول باندې په ناروغانو باندې عملي کوئ. هغه ناروغان چې هغه یو د وینې د نری کولو دوا خوري لکه مثال د کومارین په نامه دوا یا اسپرین یا چې دی ریواروکسابان یا اپکسابان دغه دواګانې دي چې په اټریل فیبریلیشن کې ناروغانو ته ورکوي. یا مثال هغه ناروغان چې فلج والي وي او پایله یې اټریل فیبریلیشن وي نو هغې ته دا دواګانې ورکوي. نو د هغې سره باید احتیاط وشي ځکه چې په دې کې دا وینه نری کېږي او کله چې په دې ستنه باندې دغه رګ چې ته ووهل شي
نو بیا ډېره وینه کوي. نو هغه هم داسې کوم خطرناک شی نه دی که سړی پرې لاس زور کړي یا یو په اسمان پرې ووهي نو بېرته چې دی ښه کېږي. همداسې د تشویش وړ شی نه دی. دوم ډېر مهم دغه پکې دا دی چې هغه خلک چې هغه یو کله تاسې د دې ملا پورتنۍ برخه دا توراکسیک برخه چې دی ستنه کوئ دلته به په عملي ډول باندې وکړو نو دغې سره به لږ احتیاط کوئ ځکه ستنه باید ډېره داخل نه شي چې هلته سږي زخمي نه کړي او هغې ته چې دی نوموتورکس پیدا نه شي یعنې ساه پیدا نه شي. که بیا هم داسې یو دغه سره مخ شوئ انسان دی نو بیا د هغه سملاسي ډول باندې روغتون ته ناروغ رسوئ تر څو پورې چې هلته یې صحیح تداوي شي. یعنې ما تر اوسه پورې پکې داسې یو څه نه دي لیدلي تر اوسه پورې چې زه کوم ډېر کلونه راهیسې خو به هم کېدای شي یو وخت کې سړی د داسې یو کمپلیکیشن سره یا د داسې یو بابېړي سره مخ شي نو بیا ښه لاره دا ده چې سړی روغتون ته چې دی ناروغ انتقال کړي. د پیړیو راهیسې چې دی په چین کې کېږي. اوله کې دا چې دی د تیږو په واسطه باندې کېدل او بیا وروسته چې دی نو دا یعنې ستنې شولې او د ستنو په واسطه باندې دا درملنه کول. د انسان په بدن کې د ستنو دپاره چې دی تقریبا د 349 نه په ځینې کتابونو کې 361 نقطې دي چې په هغې کې تاسو کولی شئ چې ستنې داخل کړئ او هغه ما ټولې په دې کتاب کې چې دی ذکر کړي دي. تاسو کولی شئ چې دا ولولئ او ډېر په اسانه ژبه باندې ما دا لیکلی دی. هېڅ کوم ستونزه پکې نه لري خو بعضې خبرې دي زه غواړم چې هغه تاسو سره شریکې کړم چې تاسو پوه شئ چې دا څه معنی نور داسې کوم خاص ستونزمن کتاب نه دی یعنې سړی پرې چې دی پوهېدلی شي. د اکوپنکچر یا چینایي دودیزې درملنې دا میکانیزم داسې دی یعنې چینایان وایي البته چې د انسان په بدن کې د انرژۍ ویالې دي چې دا د مختلفو جهتونو نه مختلف جهت ته چې دی حرکت کوي او په دې کې چې دی انرژي بهیږي او کله چې دغه انرژۍ مخه ډب شي نو د هغه برخې چې دی ناروغي پیدا کېږي. البته دا د اصلي طبابت سره اړخ نه لګوي خو هغې داسې وایي. سړی ردولی هم نشي ځکه چې ناروغان ورسره ښه کېږي نو په دې اساس باندې د رد هم کوم داسې یو دلیل نشته سړی رد کړي خو بهرحال هغه د عصري طبابت سره چې دی اړخ نه لګوي. دا یو دودیزه درملنه ده او ګټې چې دی ډېرې زیاتې دي او کله چې دغه انرژۍ دا ویالې چې دی بنده شي او هغه وخت کې هغه ځای کې ستنه سړی داخل کړي نو دغه مخې خلاصېږي لکه یو ویاله کې شګې پرتې بنده کړي او اوبه بندې شوي کله سړی چې په بیلچه لرې کړي نو هېڅ هغه واله خلاصه شي بالاخره بیا پټي ته اوبه ځي. داسې هم دی وایي چې د انرژۍ دغه ویالې چې بندې شي د دې ستنې په واسطه باندې خلاصېږي او بالاخره چې دی ناروغي ښه کېږي. هغه خویندې میندې چې هغه د حمل په وخت کې وي د هغې سره باید ډېر احتیاط وشي. اگر که د حمل په وخت کې هم موږ بعضې میندې خویندې ستنه کړي دي څه خطر یې نه دی پېښ کړی خو بیا هم سړی باید هغه نقطې دي ځینې نقطې دي په دې کتابونو کې کتاب کې ما ذکر کړي دي چې هغې ته سره بیا احتیاط کوئ ځکه چې دا د رحم د کنټرکشن یا تخلص سبب کېږي او بالاخره کېدای شي یعنې ماشوم د وخت نه مخکې چې دی وزېږي نو هغې کې باید سړی لږ احتیاط وکړي. په دې کتاب کې یو دوه اصطلاحات چې د اکوپنکچر دپاره ډېر زیات مهم دي یو د ین په نامه دی یو د یانګ په نامه دی چې تاسې دې سره بیا مخ کېږئ په دې کتاب کې. ین چې دی وایي دا ضعیفه ته وایي یا مثال دلته خویندې ناستې دي ښځې ته وایي ان ویلی کېږي یا د ښځې اصول چې دی دې ته ان ویلی کېږي او داسې نور. او یانګ چې دی وایي دا قوي دی چینایان البته وایي زه نه وایم ځکه ما دپاره ښځې او نر ټول یو رقم دي خو هغې دا وایي چې یانګ چې دی دا قوي دی او د سړي اصول او همدارنګه سړي ته چې دی نو یانګ او داسې نورې ډېرې معناګانې کړي په دې کتاب کې شته دی ضرورت اړتیا نشته چې تاسې ولیکئ دغه ټول ما په مکمل ډول باندې دغه کړي تاسې په کتاب کې لوستی شئ او یادولی شئ. دا صرف د دې یادونه مې وکړله چې په دې کتاب کې دی چې بیا تاسې په پوه شئ دا څه معنا دا څه شی دی. موږ مخکې وویل چې په دې ویالو کې د انرژي بهیږي او دغه انرژي چینایان دې ته د شي په نامه باندې یادوي او دا یې داسې تشبیه کړې ده لکه کله چې د وریجې بخار شي او هغه بخار ته یې دغه ویلی دی که نه چې دا د دې بخار په شانې ده د انرژي او دا خپله د انرژي چې دی د وینې نه د بدن د مایعاتو نه او همدارنګه د روح یا جوهر د بدن نه چې دی منشا اخلي او ریښې چې کومې دي دا په بډوډو یا پښتورګو کې داسې یو نظر دی لري. ما مخکې مو ویلې چې دا شیان چې دي ټول د عصري طبابت سره اړخ نه لګوي بلکې یوه دودیزه درملنه ده سړی باید همداسې قبول کړي. دغه شي چې دا مختلف ډولونه لري چې د یو شي د کتاب کې شته دی مکمل ما په پښتو باندې هم تشریح کړي دي خو زه غواړم چې دغه انرژۍ دغه دندې چې دی وایي دغه انرژي چې په دې ویلو کې بهیږي د دې دندې دا دي چې دا د انسان بدن تغذیه کوي همدارنګه د انسان بدن د آفاتو نه ساتي د ناروغیو نه ساتي بل بدن چې دی وایي ګرم ساتي د بدن ټول مایعات چې دی کنټرولوي او د بدن مقاومت چې دی لوړوي یعنې دغه د دې شي یا چیز دغه چې دی دندې دي. په دې بدن کې موږ وویل چې ویالې دي دغه ویالې چې دي څلور ویالې چې دي د انسان بدن په مخکینۍ برخه کې دي چې وینټرال ورته وایي او څلور ویالې چې دي په ډډو کې دي چې لټرال او څلور ویالې چې دي دا په شا کې
موقعیت لري چې دا د پورته نه ښکته او د ښکته نه پورته بهیږي. په دې کتاب کې په مکمل ډول ما ویلي دي. زه غواړم صرف دغه ویالې تاسو ته تشریح کړم چې دا یې منظمې ویالې دي. 8 ویالې چې کومې دي دا د انرژي چې دا غیر منظمې ویالې دي چې دغه دوی پکې ډېرې مهمې دي چې یو د رین مایع په نامه یادېږي چې دا د رین مایع ویاله چې کومه ده د انسان د بدن په دغه مخکني منځني خط باندې چې دی قرار لري او دا د مقعد نه شروع کېږي او تر دې شونډې پورې چې دی دلته دا نقطې دي او دا ټولې چې دي 40 نقطې غیر منظمه دا ویاله چې کومه ده دا ټولې منظم ویالې چې دي دا کنټرولوي. څرنګه اضافي ویالې دي پکې د انرژي چې په بدن کې بهیږي چې هغه د سر او د غاړې اضافي ویاله ده، همدارنګه د سینې او خېټې اضافي ویاله ده، د ملا اضافي ویاله ده، د مټ او د لاس اضافي او د پتون او پښې. دا نومونه اوس البته ما ورکړي. مخکې له دې نه چې دا نومونه باندې زه دغه وکړم، په خپله دې نقطو ته چې دی چینایانو ورته مختلف نومونه ورکړي دي لکه اسمان او شیندن او سین او وغیره داسې نومونه یې ورکړي دي. بیا اروپایانو چې دی دا په ای بي سي باندې نومولي دي او ما چې دی په خپله خوږه مورنۍ پښتو ژبه باندې نومولي چې الف او ب او ت. بیا که تاسې دې هغه دغه کې سره مخ کېږئ چې په دې باندې باید تاسې پوه یاستئ. بل دغه د بدن دغه ویالې چې کومې دي دا یې د دغه منظمې ویالې دا یې د بدن د دغه غړو په نومونو باندې نومولي لکه سږي، لکه وړې غټې کولمې، همدارنګه معده، تورې او داسې نور. یعنې په دې نومونو باندې نومولي او بیا په دې هره ویاله باندې چې دی یعنې دغه نقطې دي لکه د سږو په ویاله باندې تقریبا 11 نقطې دي، غټو کولمو په ویاله باندې تقریبا 20 نقطې دي، همدارنګه د معدې په ویاله باندې 45 نقطې دي او تورې او همداسې ورپسې دا تقریبا 12 ویالې دي. هغلته ما د یو جدول په شکل باندې دغه کړي ذکر کړي دي او ډېر په اسان ډول باندې سړی کولی شي چې زده کړي. نقطې چې موږ یادې کړې دي چې دا تقریبا 361 یا په ځینې کتابونو کې 349 نقطې دي. یعنې دا په درې برخو باندې ایښلي دي چې یوه برخه چې ده دغه په منظمو ویالو باندې قرار لري او بله برخه چې دی دا په دې غیر منظم او اضافي دغه باندې قرار لري او بله برخه دا نقطې چې دي د اشي پاینټ په نامه یادېږي. یعنې دغه د اشي نقطې دي چې دا یې کوم ځای له چې سړی زور ورکړي او هغه درد کوي دغې ته اشي پاینټ وایي. نو کولی شي تاسې هلته هم چې دی ستنه ور داخل کړئ ډېر په اسانه طریقه باندې. یو سړی دی هغه راځي وایي چې یاره زما دا څنګل درد کوي ورسره دا لاس مې هم درد کوي یعنې دا ځای دا غوښه مې سره تاسې کولی شئ په دې غوښه کې هم هغه ځای نه چې درد کوي یوه ستنه چې دی ناله کوي. بل په دې درملنه کې د اندازې واحد دی دا ډېر زیات مهم دی چې بیا موږ وایو د یوې نقطې نه څومره اندازه کې دا بله ستنه چې کوم دی دغه شي داخل شي بدن کې هغه چې دی د کن په نامه یادېږي او کن یې ډېر ساده د لاس دا یو څپک چې دی 4 ګوتې دا چې دی د 3 کن په نامه باندې یاد کړی دی او دغه 3 ګوتې چې دي دا د 2 کن په نامه او 2 ګوتې د 1.5 کن په نامه او دا غټه ګوته چې ده دا د 1 کن په نامه باندې یاده کړې. خو دا به د مریض لاس سره تاسې مقایسه کوئ نه چې ستاسې لاس. ځکه بعضې مریض چې دی خواري، بعضې چاغي دي، بعضې لاسونه غټ وي که نه نو د هغې سره به تاسې خپل لاس سره نیسئ او په داسې اټکلي شکل باندې تاسې کولی شئ چې بیا ستنه دغه کړئ. دا ضرور نه ده چې حتما چې ولا همدغه نقطه ده بلکې دا نقطه ډېره غټه وي. دا ضرور نه ده چې تاسې وایئ چې ولا همدغه د ستنې قدر دا نقطه ده او دلته باید دا ستنه ووهل شي. دا داسې نه دی. یعنې تاسې کولی شئ چې په هر ځای کې دا نقطه اوس بیا دلته په عملي ډول باندې تاسې ته چې دی ذکر کړو. نو دغې هغه البته په دې کې ډېر زیات شیان دي. دا یو هغه لنډ ډول باندې ما یو څو نقطې تاسې ته وویلې او د دې نه بعد چې دی په عملي ډول باندې به شروع کوو. تاسو ته کومه پوښتنه یې په دې کې یعنې البته دا ډېر سړی ګنګس کوي. موږ چې خپله مو دغه اکاډمۍ ته ولاړو نو استاد چې به کله دا شیان ویل موږ ته هم بیخي دغه و چې دا لا څه رقم شی دی خو چې بیا کله هغه عملي برخې ته یې لاړو نو بیا ډېره په زړه پورې وه. نو که تاسو ته کومه پوښتنه وي مهرباني وکړئ بیا به بعد د هغې نه سره شي.